حضرت نوح علیہ السلام ته الله تعالی د شریعت علم ولا ورکړي. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. الله تعالی وایي ما تاسو ته د شریعت هغه علم در نصیب کړي چې د کوم علم وصیت او وحی ما حضرت نوح علیہ السلام ته کړي. حضرت نوح علیہ السلام په ټولو انبیاو کې د شریعت اولنی نبی و چې هغې ته الله تعالی یو مستقل نظم او نظام په لاس ورکړي چې دا نظام به پر دې عالم باندې نافذه کوي او پر دې عالم به په دې باندې مکلف کوي چې پر دې نظام به د دې عالم زندگی تیریږي. نو حضرت نوح علیہ السلام د شریعت په انبیاو کې اولنی نبی و. الله تعالی هغې ته د شریعت علم ورکړي او د شریعت سره سره د دنیا په کسبي امورو کې الله تعالی حضرت نوح علیہ السلام ته د نجارۍ کسب ور زده کړي او نجاري زده کول او تختی تراشل او د دې تراشلو تختو سه یو شی جوړول دا مې یو قسم علم و چې حضرت نوح علیہ السلام ته الله ور نصیب کړي. د هغې په ذریعه باندې حضرت نوح علیہ السلام کښتۍ جوړه کړه چې د کم چا سره د نجارۍ علم نه یې ورسره هغه د کښتۍ په جوړولو نه پوهېږي. هغې تختی سره وتراشلې سره مخ شاته کړې هغه تختی سره ولګولې او د هغې په ذریعه باندې ډېره عظیمه کښتۍ جوړه کړه چې په هغې کې حضرت نوح علیہ السلام څوک یې 80 کسان مومنان ورسره وو، څوک یې 6 کسان ورسره وو، بعضې روایت یې 12 کسان ورسره وو او چې څومره حیوانان د دې مځکې پر مخ باندې وجود لري په هغو ټولو کې یوه جوړه یو نر یو ماده الله تعالی په دې کښتۍ کې ورسره واچول او چې کله دې ټولو مخلوقاتو ته الله تعالی د غرقېدلو اراده وکړه نو پر دې باندې اوبه راغلې لیکن حضرت نوح علیہ السلام ته الله تعالی د هغې کښتۍ په ذریعه باندې نجات وله ورکړي. هغه کښتۍ په اسمان کې په اوبو کې ګرځېدله، هغه کښتۍ 6 میاشتې د اوبو پر سر باندې ګرځېدله. د هغې څه وروسته قرآن کریم یې واستوت علی الجودي چې اوبه وچې سوې جودي غره باندې هغه کښتۍ ودرېدله. دغه کښتۍ کې چې څومره مخلوقاتو د دې سما سوا د مځکې پر مخ یو تن پاته نسو، که هغې د انسانانو په شکل و که هغې د حیوانانو په شکل و که هغې د مرغانو په شکل و که هغې د نورو مخلوقاتو په شکل و، هغې ټوله الله تعالی تباه کړو. صرف حضرت نوح علیہ السلام او د کښتۍ مخلوق پاته سو. د حضرت نوح علیہ السلام 3 بچان پاته سو، سام، حام، یافس. بیا دا ټوله انسانیت د هغې دروسه سره پیدا سو. نو حضرت نوح علیہ السلام ته الله تعالی د نجارۍ علم ورکړي. حضرت نوح علیہ السلام ته الله تعالی د شریعت علم ورکړي. د خپل شریعت او د نجارۍ د علم په خاطر ټول مخلوقات الله تعالی هلاک کړو، لیکن نوح علیہ السلام ته الله نجات ورکړي. د نوح علیہ السلام څخه وروسته عظیم پیغمبر حضرت ابراهیم علیہ السلام. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی عزت د علم په ذریعه ورکړي. حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی د معرفت د خپل نفس اول ور نصیب کړي. قال انی لا احب الغافلین. حضرت ابراهیم علیہ السلام ویل چې زه هغه څوک په خدایي باندې نسم منلی چې هغه نه په ځان پوهېږي نه په مخلوق باندې پوهېږي، نه د چا د نفع مالک دی نه د چا د نقصان مالک دی. او حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی د مناظرې علم ورکړي. مناظره معنا د یو چا سره کلام کول، یو څوک په خپله خبره کې ملامتول. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه. الله تعالی وایي ته نه ګورې ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی څومره قوي دلایل ورکړو. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې په کوم کلي کې پیدا سو هغه کلی ټوله بت پرسته دی. د هغې باقاعده بتخانې دي، په هغه بتخانو کې باقاعده بتان پراته دي او هغې ټوله د بتانو عبادت کوي او بتانو ته پر سجدو باندې پراته وي او د بتانو څه نفع غواړي او چې کله تکلیف و مشقت راسي د بتانو څه د هغې د خلاصون غوښتنه کوي. ابراهیم علیہ السلام چونکې د بتانو څه بیزاري ښکاره کړه، نه ابراهیم علیہ السلام په هر مجلس کې د بتانو غیبت کوي چې زه دې ته سجده نه کوم. او چې کله هغې قوم د میلې په اراده باندې د باندې ووتل، د اختر د ورځې میلې جوړولې، ابراهیم علیہ السلام یې د ځانه سره ووایي چې زموږ سره په میله باندې ځه. فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. حضرت ابراهیم علیہ السلام د ستورو ته وکتل، په هغې قوم کې د نجوم د علم ډېر غټ
ترتیبونه روانو. نو ابراهیم علیه السلام ویل ما ته خپل طالع دا راته وایي چې زه بیماره کېږم نو ځکه زه ستاسو سره نه ځم. چې کله هغه قوم ووته ابراهیم علیه السلام ټوله بتان مات او چې کله هغې واپس رالو د غټ بت پر غاړه باندې قبر کښېښوی. چې هغې کله رالو ابراهیم علیه السلام په کلي کې یوازې پاته سوی دی. نو نمرود په خپله رالی چې زموږ د خدایانو سره دومره ظلم چا کړی. چې کله په کلي کې پوښتنه وکړه قالو سمعنا فتى یذکر یقال له ابراهیم. د کلي کې یو بنده ګرځي نوم یې ابراهیم دی. هغې همیشه د دې بتانو غیبت کوي. هغې د بتانو څه بد وړي او هغې زموږ سره د اختر د میلې دپاره وتلی هم نو زموږ پر دغه سړي باندې شک راځي. نمرود دستي ورته ویل فاتو به علی اعین الناس. تاسو یې د خلکو مخ ته راولئ چې د ټولو خلکو په مخ کې دغه بنده څه پوښتنه وکړي چې دې سړي څنګه عمل کړی. نمرود پر خپل تخت باندې ناست دی او د مځکې د کورې غټ حاکم دی او ټوله وزیران او ټوله دربار جوړ دی. ابراهیم علیه السلام د یو 19 کلن نوجوان په شکل د نمرود په مخ کې د یو مجرم په شکل ودرېدی. نمرود پوښتنه ځین کې من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم. ای ابراهیم زموږ د خدایانو سره دغسې عمل چا کړی دی؟ دی ورته بل فعلهم کبیرهم فاسألهم. ما خو دا اورېدلی دي چې تبر د غټ بت پر غاړه باندې پروت و. زما عقیده دا ده چې هغه غټ بت داسې ورسره کړي دي. تاسو د دې غټ بت څه پوښتنه وکړئ. هغه ورته ویل دا خو خبرې نه کوي. چې کله موږ خبره ورته وکړو دا زموږ هغې اوري نه. که بالفرض زموږ خبره واوري دا موږ ته جواب نشي راکولی. نو دی ورته وایي چې بیا تاسو سجده باندې څه دپاره ورته پراته یاست؟ ورته افل لکم ولما تعبدون. تاسو دې تباه یاست، تاسو خدایان دې تباه یي چې یار په خپله خوله باندې دا وایه چې دا خبره نه اوري، دا چاته نقصان نشي رسولی، دا چاته نفع نشي رسولی، بیا په سجده باندې څنګه ورته پروت یي چې د دې څه د نفع او د نقصان تلاش کوي. نو نمرود دستي د ابراهیم علیه السلام څه پوښتنه کوي. اوس مناظره شروع کېږي او ټوله دربار ورته حاضر دی. هغه ورته وایي ما ربک یا ابراهیم، ستا خدای نو څوک دی چې ته کله دا بوتان په خدایي باندې نه منې او دا په خدایي باندې د دې اقرار نه کوې، نو ستا خدای په دې کائناتو کې څوک دی؟ دی ورته وایي ربي الذي یحیي و یمیت. زما رب هغه دی چې چاته ژوند ورکوي چاته مرګ ورکوي. د دې بوتانو په لاس کې نه د چا ژوند دی نه د چا مرګ دی. نمرود دستي ورته وایي انا احیي و امیت. دا عمل خو زم کولی شم. یو سړی د جیله سره وایستی چې هغې د مرګ لایق و هغې آزاد کړي، ول دې ته مې دا د ژوند وله ورکړي. او یو سړی آزاد سړی و چې هغې بې جرم و رایه واستې قتل یې کړي، ول دې ته مې دا د مرګ وله ورکړي. ما درته ویل ابراهیم علیه السلام ته الله مناظره ورکړې و. مناظره معنا یو چا ته داسې دلیل پیښول چې هغې چپه خلاصي. ابراهیم علیه السلام چې کله په دې پوه شو چې په دې دلیل باندې د نمرود قناعت نه اوس راورته ان الله یأتی بشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. زما رب هغه دی چې اسمان لمر د مشرق د خوا سره خېږي او ته د دې مغرب سره وخېږه. که ته رښتیا د خدایي دعوه کوې او که ستا بتان رښتیا خدایان دي نو زما رب خو لمر د مشرق سره خېږي ته د مغرب. فبهت الذي کفر. هغه پر غزه حیران سو لا جواب وس. نو چونکې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د مناظرې علم ورکړی چې د باطل سره په ښه دلیل باندې وینا کول او د هغې حضور ته داسې دلیل پیښول چې بالکل هغې ساکت پاته سي، هغې ستا د دلیل په مقابل کې لاجوابه پاته سي. او د هغه علم برکت دا و چې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د خلیل الله لقب ورکړي چې دا زما دوست دی د مځکې پر مخ. ابراهیم علیه السلام ته د هغه علم په برکت باندې الله تعالی د نمرود ټول اور ګولې ګلزار کړي او ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی هغه فضیلت ورکړي چې دې انسانیت کې ابراهیم علیه السلام ابو الانبیا دی. د ده په نسل کې 10,000 انبیا الله تعالی پیدا کړ او چې څومره امتونه د ده څه وروسته را روان دي هغه ټول د ده په نسل کې تېر شوي دي. صراط الاسلام اداره